فضلای کرام او محصلان چې مثالي محصلین دي او ممتاز فضلا دي د هغو قدرمنو قدرداني وکړم هغو ته مبارکي وایم د دې ویاړو افتخار چې الله پاک جل جلاله دوی ته ورکړي او یوه خبره به وکړو دا زما بغلو ته چې ولاړ دي یو دا ځوان او بل دا ځوان یو د مدرسې فاضل دی بل د پوهنتون محصل دی دا د اسلامي امارت یو لاس دی دا د اسلامي امارت بل لاس دی اسلامي امارت به افغانستان په دغه دواړو لاسو باندې آبادوي ټول ملت ټول ولس ته اطمینان او ډاډ ورکوو او موږ به انشاءالله دې ته ژمن یو چې هم په دیني علومو کې هم په عصري علومو کې پوره توجه ولرو لکه څنګه چې مخکې تشریحات وسوه مسلمان وګړی دواړو ته اړتیا لري هم دیني علم ته چې هغه مقصد اصلي دی هم عصري علم ته چې هغه ضرورت دی چې مخکې په دې کې وضاحت وسو الله رب العالمین دې ټولو ته ډېر اجر ورکړي چې زموږ سره شریکان سوه او کم فضلا علما کرام چې د مدارسو په امتحان کې کامیابه سوي دي یا تېره شپه د ارزیابۍ د امتحاناتو نتایج اعلان سوې ټولو کامیاب ورونو ته مبارکي وایم الله تعالی جل جلاله دې د دین او دنیا د ترقۍ دپاره ذریعه وګرځوي